بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې جوړ او روغ اوسیږئ. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 22م درس ته په خیر راغلاست. په 22م درس کې تاسو ته د انګریزي ژبې د زمانو څخه future perfect continuous tense یا راتلونکې بشپړه جاري زمانه وړاندې کوو. نوموړې زمانه د ټولو زمانو اخیرنۍ زمانه ده، یعنی پر همدې زمانې باندې ټول د زمانو درسونه او د دوی برخې پای ته رسیږي. وړاندې له دې چې د دې زمانې فارمولو او جملو ته راسو، یو ځل د دې زمانې پیژندنه او همدارنګه تفصیل یا قوانین د هغوی کومکي یا مرستندوی فعلونه حالتونه یو ځای را سره وګورئ او هم یې واورئ. Future perfect continuous tense راتلونکې بشپړه جاري زمانه. Definition: We use future perfect continuous tense to emphasize how long something will be going on by a particular point in the future. تعریف: راتلونکې بشپړه جاري زمانه د هغو کارونو لپاره کارول کیږي چې په راتلونکي وخت کې پیل او بیرته د یو ځانګړي وخت مخکې پای ته ورسیږي. قوانین: د دې زمانې مرستندویه یا کومکي فعل یو دی لکه will have been، چې will have been هم د جمع فاعلونو لپاره کارول کیږي لکه they، we، you، names، او هم د مفردو فاعلونو لپاره کارول کیږي لکه he، she، it، name. په دې زمانه کې د فعل جاري حالت استعمالیږي او همدارنګه په دې زمانه کې د وخت اصطلاحات هم کارول کیږي لکه since او for، چې ساینس د معلوم څرګند او ټاکلي وخت لپاره کارول کیږي او فور د نامعلوم ناڅرګند او ناټاکلي وخت لپاره کارول کیږي. اوس هم راځو د جملو او فارمولو پر لور باندې. Future perfect continuous tense راتلونکې بشپړه جاري زمانه. Positive formula مثبته فرموله. Subject plus HV یا helping verb کومکي یا مرستندوی فعل د دې زمانې چې دی will have been دی. د دې زمانې مرستندوی یا کومکي فعل تاسې په تفصیل کې یو ځای را سره وکتئ. په هماغه ځای کې د دې زمانې کومکي یا مرستندوی فعل will have been و چې دا د دواړو فاعلونو لپاره که چیرې هغه جمع وي که مفرد کارول کیږي او استفاده ورڅخه کیږي. دغه څخه وروسته plus verb with ing. تاسو پوهیږئ چې په ټولو هغه زمانو کې چې جاري یا کنټینیوس فورم اضافه شوی وي هلته د ورب سره ing یا جریان لرونکی حالت اضافه کیږي. پلس object مفعول د جملې پلس since and for. since د معلومو ټاکلو او څرګندو وختونو لپاره کارول کیږي او for د نامعلومو ناڅرګندو او ناټاکلو وختونو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه وخت چې معلوم نه وي تاسې د نامعلوم وخت په اړه باندې غږ کیږي او که چیرې معلوم وختو پر معلومو وختونو باندې غږېدلاست بیا دغه لپاره سینس کولی شئ چې استفاده کړئ. لومړی مثال دی He will have been growing flowers since morning. He will have been growing flowers since morning. دی به د سهار راهیسې ګلان کري. دی به د سهار راهیسې ګلان کري. He دلته سبجکت یا فاعل د جملې دی. will have been کومکي یا مرستندوی فعل دی. موږ مخکې ویلي وو چې will have been د دواړو فاعلونو لپاره که چیرې جمع یا مفرد کارول کیږي. growing verb with ing د فعل سره ing یا جرن حالت کارول کیږي چې growing خپله grow کرول ته وایي، growing د کرلو یو حالت یو جاري حالت ښیي. او flowers object د جملې دی. flowers ګلون ته وایي، ګلان. او since چې دی معلوم یا ټاکلی وخت دی. morning هم time یا future time دی، راتلونکی وخت دی چې د راتلونکي وخت څرګندونه کوي. دوهم مثال They will have been learning their lessons for 1 year. They will have been learning their lessons for 1 year. دوی به د یوه کال راهیسې خپل درسونه زده کوي. دوی به د یوه کال راهیسې خپل درسونه زده کوي. The subject یا فاعل د جملې دی. will have been کومکي یا مرستندوی فعل دی.
learning verb with ing د فعل سره ing حالت دی چې learn خپل زده کول ته وایي. their lessons هم object د جملې for د نامعلوم وخت لپاره کارول کیږي. اوس دلته نامعلوم وخت چې دی هغه 1 year دی. 1 year نه دی معلوم چې کوم یو کال دی. نو 1 year د future time دی، راتلونکی یو کال وخت. negative formula منفي فرموله ده. په دې کې subject plus HBI helping verb کومکی مرستندوی فعل will دی چې په negative formula کې د will څخه have been د not په واسطه باندې بیلیږي. وروسته not plus have been plus verb with ing plus object plus since for. مثال په دې ډول دی: he will not have been writing a book. He will not have been writing a book. دی به یو کتاب نه لیکي. دی به یو کتاب نه لیکي. he subject یا فاعل د جملې دی. will کومکی یا مرستندوی فعل دی. not خپل negative form دی او have been هم ضمیمه د will دی. writing لیکل ته وایي، د لیکلو جریان لرونکی حالت دی. لیکل او a book هم object د جملې دی. په دوهم مثال کې the teacher will not have been coming to class for 6 hours. The teacher will not have been coming to class for 6 hours. ښوونکی به د 6 ساعتونو راهیسې ټولګي ته نه راځي. ښوونکی به د 6 ساعتونو راهیسې ټولګي ته نه راځي. The teacher دا هم subject یا فاعل د جملې دی. will کومکی یا مرستندوی فعل دی. not خپل negative form دی او have been ضمیمه د will دی. coming verb with ing دی. coming معنا راتلل، جریان لرونکی حالت شي یا جاری حالت شي. to class هم object د جملې سو for نامعلومه وخت لپاره کارول کیږي یا دا ټاکلي وخت لپاره چې هغه 6 hours 6 ساعت دی چې کوم راتلونکي 6 ساعتونو دپاره به ټولګي ته مثلا نه راځي. interrogative فرموله ده، سوالیه یا پوښتنیزه فرموله ده. ساختمان یې د نورو زمانو د فرمولو یا interrogative جملو په څیر دی، دومره متغیر حالت نه دی. کوم یوازې په یوې زمانه کې د interrogative فرمولې ساختمان زده وي، په ټولو زمانو کې همغه ساختمان دی. یعنی د هر څه څخه وړاندې د زمانې کومکی یا مرستندوی فعل ایښودل کیږي. HBI helping verb کومکی یا مرستندوی فعل دی will plus subject plus have been. دلته د will څخه have been د فاعل یا subject په واسطه باندې بیلیږي. plus verb with ing د فعل سره ing اجرن حالت دی plus object plus since and for plus question mark. مثالونه په دې ډول دي. لومړی مثال: will you have been driving a car since 1 o'clock? Will you have been driving a car since 1 o'clock? آیا تاسو به د 1 بجې راهیسې موټر چلوئ؟ آیا تاسو به د 1 بجې راهیسې موټر چلوئ؟ will کومکی یا مرستندوی فعل دی. you subject یا فاعل د جملې دی. have been ضمیمه د will دی. drive یا driving چلول ته وایي. a car هم یو دغه دی، یو موټر، یعنی object د جملې، مفعول د جملې سو. since د معلوم او څرګند وخت لپاره کارول کیږي چې future معلوم وخت دی چې هغه 1 o'clock دی. دوهم مثال کې will I have been speaking in press conference? Will I have been speaking in press conference? آیا زه به په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې خبرې کوم؟ آیا زه به په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې خبرې کوم؟ will کومکی یا مرستندوی فعل دی. I subject د جملې have been ضمیمه د will دی. speaking خبرې کول verb with ing and press conference هم object د جملې سو. تاسو کولی شئ چې په دې زمانه کې sense of for هم نه کوي استعمال.
کولی سي چې بې له سینس اف فار څخه هم لکه دغه مثال جوړ کړي، لکه په نیګیټیو کې دغه لومړی مثال دا کوم پروا نه لري، کوم ستونزه نه جوړوي. انټراګیټیو نیګیټیو فرمولا منفي پوښتنیزه فرمولا. په دې کې شاید بیا فرمولې د تل په څیر باندې H via helping verb will plus subject plus not plus have been plus verb with ing plus object plus sense for plus question mark. او دوهمه فرمولا H via helping verb will plus not plus subject plus have been plus verb with ing plus object plus sense for plus question mark سوالی علامه ده. مثالونه په دې ډول دي. Will he not have been writing a book since morning? Will he not have been writing a book since morning? آیا دی به د سهار راهیسې یو کتاب نه لیکي؟ آیا دی به د سهار راهیسې یو کتاب نه لیکي؟ Will کومکی یا مرستندوی فعل دی. he subject یا فاعل د جملې دی. not negative form دی. have been هم ضمیمه د will دی. او verb with ing writing لیکنه د object د جملې a book. since معلومه ټاکلی وخت morning دی. دوهم مثال will not she have been going to school for 5 days? Will not she have been going to school for 5 days? آیا دا به د 5 ورځو لپاره ښوونځي ته نه ځي؟ آیا دا به د 5 ورځو لپاره ښوونځي ته نه ځي؟ will کومکی یا مرستندوی فعل not negative form she subject have been ضمیمه د will going to verb with ing to school هم object د جملې for د نامعلوم یا ناټاکلي وخت لپاره کارول کیږي. هغه 5 days 5 ورځې دي چې نه دي معلومه چې کومې 5 ورځې دي. دوستانو زموږ 22م درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. یعنی د زمانو لړۍ مو پر همدې درس باندې پای ته رسیږي. د زمانو دا اخیرنۍ برخه وه تاسو ته وړاندې کړله. خدای دې وکړي چې زموږ د دغه درسونو څخه چې تر دې مهاله پورې مخکې ته تللي یو ډېر څه مو ورڅخه زده کړي وي. او ستاسې څخه هیله کوم چې زموږ کوم درسونه تاسې اورئ، کوم درسونه ګورئ، زده کوئ یې، د هغوی څخه کوچني نوټونه د ځان سره راواخلئ او هغه نوټ کړئ ځان سره. که چیرې کومه ستونزه لرئ یا پوښتنه لرئ کولی شئ چې د یوټیوب چینل هلته کامنټ کې خپله ستونزه ولیکئ یا مشوره لرئ مشوره در سره ولیکئ. په دغه درس باندې زموږ د زمانو لړۍ پای ته ورسېدل. انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به تاسو ته پر نورو ساختمانونو او نورو جوړښتونو باندې یو ځای بحث کوو. زموږ سره یو ځای واوسیږئ. د یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ که مو نه وي سبسکرایب کړی تر اوسه پورې، او هم مو د فیسبوک پاڼه د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. ډېره مننه. ژوندي اوسئ.